بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د 2023 تعلیمي کال ازموینه د جولای په میاشت کې پیل شوې وه چې دا د اګست تر 2 نیټې پورې رسیږي. نو دا د یونیسیار او حکومت پاکستان زموږ د افغان کډوالو سره نه ستړي کېدونکي د مرستو نتیجه ده چې دا وخت په لسو پنډغالو کې زموږ د افغان کډوال په ښوونځیو کې په لسګونو زره ماشومان نه یوازې هلکان بلکې نجونې هم زده کړې حاصلوي، د دې ازموینو برخوال دي. نو زه د یونیسیار او حکومت پاکستان په حیث د یو افغان کډوال مننه کوم چې زموږ افغان کډوالو ته روغ تعلیمي نظام جوړ کړی دی، خو ځینې مشکلات زموږ د زده کوونکو پر مخ باندې سته. په کار دا ده چې یونیسیار پر دې اړوند باندې افغان کمیشنریټ په دې اړوند باندې او دارنګه سوسایټي اقدام وکړي او زموږ د افغان کډوالو مشکلات راحل کړي. خصوصا په ښوونځیو کې کله چې ازموینې اخیستل کېږي، زموږ د افغان کډوالو دا کم د اګزام پرچې چې دي یا د ازموینو پرچې چې دي، دا د هر ټولګي یا د هر کلاس مطابق چې دی هغه زده کوونکي خپله دغه کوي، پرینټوي، خپله یې چاپوي. دا 3 کاله مخکې ما د یونیسیار د بلوچستان د څانګې ښایستې او اورنګزیب مسکین او دارنګه د سوسایټي د ادارې هغه ټیم چې کوم کارکوونکي وو، داود خان او نظر محمد سره شریک کړل. دوی دا پر دې باندې دغه وکړي چې موږ دا مشکل حلوو. خو بیا هم زما د یونیسیار او سوسایټي د ادارې څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د دغو ماشومانو څخه موږ په ښوونځیو کې 100 50 80 80 تر 10 15 او تر 15 روپۍ پورې ټولیږي. ښوونځی تر ښوونځي پورې فرق لري چې داسې کورنۍ شته چې د یوه کورنۍ 10 ماشومان پکې وي او هغه پلار یې بیلچه وي، هغه د پیسو وس نه لري. نو په کار دا ده چې پر روان امتحانو یا اګزامو کې زموږ د افغان کډوالو ماشومانو په ټولو کیمپو کې، دا یوازې د یوه کیمپ یا د یوه ښوونځي خبره نه ده، په ټولو کې پوه شولې د دغه اګزام د پرچې د چاپولو دغه یونیسیار هم وخوري او سوسایټي یې وخوري، چون دغه ماشومان د دغه وس نه لري او په کار هم دا نه ده چې پوه شولې د دوی څخه دغه پیسې واخیستل سي او په دوی باندې پرچې چاپ کړل سي. نو په کار دا ده یا استاد یې خپل له جیبه څخه ورکړي. اکثره استادان دونه تنخوا نه ده لکه په پرچې باندې چې دوی پیسې ورکړي. نو په کار دا ده چې په راتلونکي کې یونیسیار او سوسایټي پر دې غور وکړي او افغان کمیشنریټ پر دې غور وکړي چې زموږ د افغان ماشومانو د بچیانو د پرچې د چاپولو مشکل دوی په خپله حل کړي. مننه.